د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ولایتي محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 130 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یادې شمیرې له مخې 28 د کورني تاوتریخوالي 14 د میراث 11 د غیر شرعي نکاحګانو 11 د ولور 10 د نفقې ورکړي 7 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوي او پاتې 8 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 12 لویو دښمنۍ او 55 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 23 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 214 اصلاحي ناستې کړي او 10 ټنه تاریخ تیر توکي یې له منځه وړي دي. او وروستی خبر دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو د هیواد په کچه له ځایي خلکو سره د عامه ذهنیت د سمون، اسلامي نظام د ملاتړ او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او منکراتو د مخنیوي په موخه په دې اونۍ کې 400 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.